فتن اطول پزه فلولا نفرا بس ولی نوتل من كل فرقه دهری وی کلیه دهری وی ډلنا منهم دوینا طائفه یودلا خلق ليتفقهوا د لپاره چې دی پوهه حاصل کی په دین په دین کې یعنی دا سم په کار نه دا چې تاسو ټول بس دا یو کار په مخ روان کړي او صرف jihad کوي نه په کار دې چې خلق دې په تاسو کې داسي وی چې هغه دی اوزي او د الله تعالی په دین به ځان پوي کی څه د پاره ولينذروا او د پاره چې دی او یری قومهم خپل قوم اذا هر کلا رجعوا چې دی واپس راشي الیهم دوی طرف ته لعلهم د پاره چې دوی يحذرون او یریږي څنګه چې علم ورسره وي نو هغه بنور خلقو ته یری باعث شي خلق وو یری د الله تعالی د عذاب نه د جهنم نه یا ایها الذين امنوا اے مومنانو قاتلوا جګړه کوي الذين خلق سرا يلونكم چې نږدې دي تاسو سرا من الكفار د کافرانو وليجدوا پکار دي چې او دي موميدا کافر فيكم پتاسو کې غلظتن سختی دغه چې سورته مائده آیت نمبر 4 اتیم کې دا خبره تیر شوې ده چې دا مؤمنانو صفت ده چې ازلتن علی المؤمنین عزتن علی الکافرین سختی کوونکی به کافر باندې همدارنګه په سورته فتح کې هم ده سوره فتح آیت نمبر 29 29 مائده 84 او سوره فتح 29 هغه کې الله تعالی دا خبره کړې ده چې اشداء علی الکفار دا به سختی په کافر باندې او مائده کلا کړې ده ازلتن علی المؤمنین عزتن علی الکافرین وعلموا او په شی ان الله بشکل تعالی مع المتقین ملګری د پرهیزګارانو ده واذا هر کلا ما هر کلا اغچی واذا ما هر کلا انزلت نازل ولشی سوره یو سوره فمنهم بزن د دوینا من اغسو دی یقول چې وای ايکم چې کم یو پتا سو کې دا د غوي ټوکی دي چې د مسلمانانو پوری کوي ان کله چې د الله طرف نه یو آیت نازل شي نو دی بیا وای ايکم چې کم یو پتا سو کې زادت هو زیات شو هذه دی سورۃ ذری سرا ایمان په ایمان کې چا ایمان زیات شو څه پیدا راغله سفر کې وکړو فاما الذين على جواب ورکيوس فاما الذين بسغا کسان امنوا چې مؤمنان دي فزادتهم بزيات کو دوی ایمان وهم او دوی یستبشرون خوشالي په دې باندې واما الذين او کسان فی قلوبهم تدغی بزرونو کې مرض بیماری دا فزادتهم بصالت الله زیات کد دوی رجسن دا گندگی الی رجسیم د دې هغه په خوانی گندگی سره مخکې منافقانو مشرکانو نو د آیتونو د لپاره د خیر سبب نه ګرځیدل بلکې نورم دی بزیات کړ پدې کې وماتوا او دی مشول وهم او دوی کافرون او لا يرون آیدوی نګوري انهم چې بشک دوی یفتنون ازمائش کول شي فتنه کې چول شي فی کل عام په هر یو کال کې مرتن یو وری او مرتين یا ذکرتی ثم بیا لا یتوبون دوی توبنو باسی ولا هم او دوی یذکرون نصیحت قبلای واذا ورکلا ما هغچی انزلت نازل ولشی سورۃ یو سورۃ نظرا نو دی ګوري بعضهم زن د دوینا الی بعض زنو طرف تا هل یراکم چې آیا ګوري تا تا من احد توکس ثم انصرفوا بیا دوی واپس شي واوړي صرف الله بسواړه ولا تعالی قلوبهم زلنا دوی بانهم زکه چې دوی قوم انداس یو قوم دی لا يفقهون چې هغه نه پوهیږي دا ورستنی دو آیاتونه د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم مبارک دي او ډېر لوی صفت ده د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم لقد بتاکی سرا جاءکم راغله تاسو ته رسول یو پیغمبر من انفسکم تاسو د ځانونو ان انسان د تاسو په شان دي عزیز ګران لګي بد باندې بد لګي علیه بد باندې سخت بد باندې ما هغه انتم چې تاسو ته تکلیف ورسیږي تاسو تکلیف بد باندې بد لګي حریصن ډیر زیات خواہشمند ده حرص کوي حریص ده علیکم پتا سبحانه بالمؤمنین په مؤمنانو رؤوف ډیر مهربان ده رحیم رحم کوونکې ده حریص پس کې ده تاسو د ایمان حالت په زیاتولو کې چې نور زیات شي او د کافرو په مؤمنانو کولو کې چې مؤمنان شي او په هر حالت کې چې د مؤمنانو او د ایمان او د نور انسانان زیات مسلمانان شي فان تولوا بس کچیر دوی مخواړی فقل بس اویا حسبی الله کافی دی الله تعالی ما د پاره
حسبی کافی دے ما د پارا الله ولا تعالی لا اله نشته بل معبود الا مگر هو اغد ان الله تعالی علیه توکلت او پمغه ما ځان سپارل ده او هو امغه رب العرش اغه مالک د عرش العظیم لوی ابو داود کی حدیث ته چې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې کم سړی سحر وکړتی حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم وای نو د لپاره د ټوله ورځې د لپاره الله کافی شي او د بچا ته محتاج نه شي او څوک چې مقام وای نو الله به سحر پوری ورته کافی شي او چاته به الله محتاج نه کی همدا غ دعا وا چې ابراهيم عليه السلام په غور کې ورزول په وخت کې ویله همدا غ دعا وا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جنگ بدر په موقع کې ویله الله تعالی دې موږ تاسو په دې باندې پوي کې وقفه د 15 منټه او سوا د الله او د رحمان نه علاوه چې دا دوا داسې نمونه دي چې د الله نه علاوه بل چا د پاره دغه کې خودو اجازت نشته او مناسبه هم نه ده دین علاوه د نور نمونه لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د غرنګ نور او دا ډېر بهترین نمونه دي د نرمینه د نرمینه ټول د نرمي څومره د الله صفاتونه دي پاغه کې بهترین نرمي صفاتونه د ادو دي یو رأفتن نه انتهای نرمي یو د رحمت نه د رحم نه او دا انتهای زیات امینه دې زیات بل نوم نشي کېدل چې هغه د برابرۍ په بنیاد باندې بل چاته ورکړي دا الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم توکل ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب